سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. ایران د نیمروز سرحد ته نظامي وسایط راوړي. یو شمېر ایراني خبریالانو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې طالبانو ته د ایران د پارلمان له خبرداري وروسته یاد هیواد نیمروز سرحدي سیمو ته زغروال نظامي وسایط راوړي دي. روسیه وایي طالبان د افغانستان باثباته کولو وړتیا لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو ویلي دا ډله هڅه کوي چې د بهرنیو ملاتړو په مرستې سره د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ثبات کمزوری کړي. د ټاس خبري اژانس د راپورټ له مخې میرمن زخاروا دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سنټ د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې د کابل او اوسني چارواکي د دې توان لري چې په افغانستان کې ثبات تامین کړي. خو د بندیزونو له کبله د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د بندولو په ګډون د لویدیځو هیوادونو کړنې دا په اسانه کار نه وي. انادولو وایي طالبان غواړي د ټي ټي پي غړي د هیواد په لویدیځ کې دېره کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي د افغانستان په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي. اژانس وایي د پاکستان یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښوولو په شرط ورته ویلي دواړه خواوې د دې پلان پر سر تفاهم ته رسیدلي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. د سرچینې پر اساس د ټي ټي پي د غړیو د لیږدولو لګښت د پاکستان په غاړه وي. افغان طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد پخوا ویلي و چې وزیرستاني کډوال به له خوست ولایت څخه نورو سیمو ته ولېږدول شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې په مهال پر دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه. فلیپین ته د افغانانو د لنډمهاله مېشتېدنې پروګرام وړاندیز شوی. د فلیپین د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن د هغو زرګونو افغانانو د موقتي استوګنې پر پلان بحث کوي چې امریکا له پوځ سره یې کار کړی او په متحده ایالاتو کې د بیا مېشتېدو لپاره په تمه دي. په امریکا کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل ویلي چې فلیپین د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د متحده ایالاتو لخوا په موقتي ډول د یو شمېر افغانانو د کوربتوب وړاندیز ترلاسه کړ. هغه زیاته کړې چې د دې طرحې له مخې به هغو افغانانو ته چې د امریکا حکومت ته یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکول کیږي او په متحده ایالاتو کې د دوی د مېشتېدو غوښتنلیکونه به د فلیپین په یو مرکز کې څېړل کیږي. د فلیپین د مشرانو جرګې د ناستې څخه داسې معلومیږي چې د بهرنیو اړیکو کمیټه به په فلیپین د افغان پناه غوښتونکو لپاره د موقتي استوګنې وړاندیز په اړه بحث وکړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د دې پلان په اړه له څه نه دي ویلي. له ترکمنستان، ازبکستان او روسیې هیوادونو څخه د پاکستان د 650 مټریک ټنه پیرل شوي ګاز تورخم ته رسیدلی دي. د پاکستاني رسنیو په وینا دا مقدار ګاز په 21 ټانکرونو کې بار شوي چې په تورخم کې د محصول چارې روانې دي. د معلوماتو له مخې 15 ټانکره نور هم په لاره دي چې د افغانستان له لارې به پاکستان ته وړل کیږي. د پاکستان حکومت او سوداګرو هیله ښودلې چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګري به یې د انرژۍ د بحران په کنټرول کې مرسته وکړي او سوداګریز فعالیتونه یې پراخه کړي. شنونکي وایي پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه نه ورکوي تر څو د واګا بندر له لارې هند سره سوداګري وکړي، خو خپله بیا منځنۍ اسیا سره د افغانستان له لارې آزاد تجارت کوي. مولوي کبیر په مدرسو کې د عصري علومو تدریس ضروري وباله. د طالبانو د حکومت سرپرست رئیس الوزرا مولوي عبدالکبیر په دینی مدرسو کې د ساینسي او عصري علومو د تدریس پر اړتیا ټینګار وکړ. مولوي کبیر وایي د مدرسو فارغان په دولتي ادارو کې د کار کولو ظرفیت نه لري. د پرون چهارشنبې ویل د دیني زده کړو ترڅنګ باید عصري علوم هم د مدرسو په نصاب کې شامل شي چې د مدرسو فارغان لازمه پوهه ترلاسه او په حکومتي ادارو کې هم کار وکړی شي. د ریاست الوزرا د دفتر پر اساس مولوي کبیر جهادي مدرسو له رئیس شیخ عبدالوحید طارق سره په کتنه کې په افغانستان کې د نورو مدرسو د جوړولو په اړه خبرې وکړې. مولوي کبیر د نورو مدرسو جوړولو ته د طالبانو حکومت پاملرنې ته په اشاره وویل مدرسې او دینی تعلیمي مرکزونه لویه اړتیا ده. طالبانو د بودا په ورانو کړو مجسمو ټکټونه لګولي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پیسو ته اړ طالبان د بودا پر هغو مجسمو ټکټونه لګولي چې په بمونو یې الوزولي وو. په دې مقاله کې راغلي هغه 125 فوټه جګه غونډۍ اوس تشه ولاړه ده چې یو وخت د افغانستان لوړې بودایي مجسمې پکې ولاړې وې. طالبانو 22 کاله مخکې دا مجسمې ویجاړې کړې. په مقاله کې د طالبانو د یوه ساتونکي خیال محمد له قوله راغلي چې وایي دا مجسمې د افغانستان له پیژندنو څخه وې او باید نه وای ویجاړې شوې. د وروسته ویلي چې دا ځای باید بیرته ورغول شي. په 2011 کال کې د طالبانو بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د بودا مجسمې د درواغو خدایان او د دوی ویجاړولو پلان یې اعلان کړ.
پر دې سربیره چې نړیوالو د دې کار پر ضد غږ پورته کړ، طالب جنګیالیو د بودا پر مجسمو چاودېدونکي توکي وچول. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سیمه ییز رئیس سیف الرحمن محمدي واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تیر کال 20,000 راجستر شوي سیلانیان چې ډیری افغانان دي د ولایت چې هر یوه یې په اوسط ډول $50 مصرف کړي دي. محمدي ویلي سیاحت د طالبانو د حکومت لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه کیدای شي. ننګرهار او کونړ کې د نفرایټ ډبرو کانونه د استخراج تړون لاسلیک شو. د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري خصوصي شرکتونو ته د هیواد د کانونو د ورکړې په بهیر کې دا ځل د ننګرهار او کونړ ولایتونو د نفرایټ 2 کانونه له داوطلبۍ وروسته 2 کورنیو شرکتونو وګټل. د دغه وزارت ویان زیاتوي د ننګرهار د نفرایټ یو تن تیږه د 25 میلیونه افغانیو له مخکې ورکړې سره د 1.1 میلیون افغانیو، د کونړ د نفرایټ تیږه بیا د 2.4 میلیونه افغانیو په بدل کې یادو شرکتونو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د قانون او صنایعو خونه وایي د هیواد قانونونه باید په کور دننه پروسس شي ترڅو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. تر دې مخکې د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه چین او قطر لیوالې دي چې د افغانستان د قانونو پر راویستنې پانګونه وکړي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی رزنیکوف وایي موږ سل په سلو ډاډه یو چې د اوکراین او روسیې روانې جګړې ګټونکی به اوکراین وي. نوموړي چې تازه د ناټو ګډو هیوادونو سره په یوې مهمې ناستې کې ګډون کړی ویلي دي چې اوکراین به بیرته خپل پخوانی عظمت او نیول شوي ځایونه ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر د خبریال هغې پوښتنې ته په ځواب کې چې ګواکې روسیه په اوکراین کې د مخکې تګ په حال کې ده وویل روسیې چې د اوکراین کومې سیمې نیولې ډیری غیر ښاري ځایونه دي او هلته څوک ژوند نه کوي. د اوکراین دغه چارواکي د ناټو غړو هیوادونو په ګډون له لویدیځې نړۍ مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دوی به د دې جګړې ګټونکي وي. په ورته وخت کې روسي چارواکي اوکراین کې د مخکې ادعا کوي او وایي کیف سره د لویدیځ د مرستو دوام به خطرناکه پایلې ولري. یونیسف وایي شاوخوا 14 میلیونه افغان ماشومان بصیري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندویه صندوق یونیسف رئیس فران اکیزا وایي شاوخوا 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې ساتنې او بشري مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي اکیزا په هغه ویډیو کې چې پرون یونیسف پر ټویټر خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې ډېری ماشومان له خپل عمر پورته ډېرو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي. نوموړي چې په دایکنډي ولایت کې د یو شمېر ماشومانو په منځ کې څرګندونې کولې زیاته کړه چې په دې هیواد کې هره ورځ د ماشومانو حقونه له لاسه وځي. تر دې مخکې یونیسف د دوشنبې په ورځ ویلي و په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي. د ملګرو ملتونو د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې ډېری ماشومان له ناخوندي کډوالۍ، د کورنیو له جلاوالي نیونې، د ناچاو د وسایلو او مهماتو له ټپونو او د زده کړې له محرومېدو رنځ وړي. قدرمنو کتونکو دا و د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا او نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم ټول الله مو سپارم د الله په امان.